اسلام آباد کې به طالبانو سفیر د پاکستان د ادعا ناسمه بللې چې وایي د پاکستان په ځینو بریدونو کې افغانان لاس لري او په همدې دلیل اوس بیا اسناد افغانان باید له دغه هیواده ووځي. د بي بي سي سره خبرو کې سردار احمد شکیب ویل افغانستان کې هم ځینې پاکستانیان ترهګرو بریدونو کې نیول شوي، خو د پوهنه خو د دې مطلب دا نه دی چې ټولو پاکستانیانو ته د ګوته ونیول شي. اسلام آباد کې زموږ همکار افتخار خان د طالبانو له سفیر سره خبرو کې لومړی د دې ادعا سپیناوی ترې پوښتله چې ویلي ځینې نیول شوي افغانان توقیف ځایونو یا بندځایونو کې وژل شوي. څلور داسې پیښې په دې شپو ورځو کې افغان سفارت ته راغلي دي. خلک د هغې خپلوان چې ځینې افغانان چې څه موده مخکې نیول شوي د پولیسو لخوا او ځینو باندې چې کوم ساحو کې پولیسو چاپه اچولې ده، هلته د ځینو ډزو له امله 2 کسان ډزې ورباندې شوي دي، 1 کس وژل شوی ځای پر ځای او یو زخمي ده وروسته وژل شوی، او همدارنګه 1 کس ماشوم بو او 18 کاله عمر یې درلوده، هغه پولیسو تاڼې نیولی دی، بیا خپلې تاڼې ته وړی دی، بیا جیل ته اچولی دی. 2 هفتو وروسته کورنۍ ته اطلاع ورکړې ده چې ستاسو مریض بندي چې دغه زخمي ده راسي، خو هغه وروسته جسد پروت و او جسد بدن باندې هغه زخمونه او نشانونه ټول معلوم وو او تصویرونه ویډیوګانې ټولې شته او حتی د دې سیشن کوټ مجسټریټ یا کوم قاضي چې و هم د دې شاهد د صحنه لیدلې ده. زموږ د سفارت کسان هلته ورغلو، صحنه یې ولیدله. درېیم څلورمه پیښه دا ده چې یو بل کس چې د عبدالغلام جیلاني په نوم و، د شمشتو کیم کې پېښور کې اوسېدی او د څه کار لپاره یو میاشت مخکې راغلی اسلام آباد ته، بیا د پولیسو لخوا نیول شوی و. وروسته کورنۍ سفارت ته مراجعه کړې ده، زموږ یو کس ورک ده او هغوی سره همکاري کړې ده. بیا تاڼې ته تللي، تاڼې ورته ویلي دي چې دا ادارو یا کومې ادارې د پولیسو هغه پورته کړی ده، ژر به راخوسی شي. خو 10 ورځې مخکې د هغوی جسد موندل شوی ده په 26 نمبر کې او بیا هسپتال ته انتقال شوی ده، بیا کورنۍ ته ټلیفون شوی ده. نو هغې تصویرونه ویډیوګانې ټول شیان موجود دي، د کورنۍ سفارت ته راغلي دي. دغسې واقعیت رامنځته شوي دي. ستاسو د کویټې چې کوم کونسلیټ ته هغوی بي بي سي ته ویلي دي چې پاکستان اوس کومه د لړۍ شروع کړې ده د افغان مهاجرینو د نیولو، د دوی د زورولو یا په دوی جبري تور خپل ملک ته رخصتولو. نو دا د کال 2009 او 2019 د معاهدې هغه معاهده کوم چې د یو ان ایچ سی آر د افغان حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ شوې ده، د هغې خلاف دي د اقدامات یا د ګامونه چې کوم دي. آیا تاسو دا خبره پاکستاني چارواکو مخې ته ایښې ده؟ مهاجرت یو داسې موضوع ده چې هغه یو نړیواله موضوع ده په ټوله دنیا کې شته، او خصوصا افغان مهاجرین چې په لکونو خلک د پاکستان ته راغلي دي، 40 کلونو څخه دلته اوسېږي او دا د یونیسیار تر نظارت لاندې هم د ملګرو ملتونو ټول یو معاهده شته، 3 اړخیزه معاهده د پاکستان او ملګرو ملتونو افغانستان ترمنځ، چې هغه کې اوله خبره دا ده چې افغان مهاجرین به په خپله خوښه پرېښودل کېږي چې حالات سم شي، دوی په خپله خوښه خپل تشویق کېږي چې دوی خپل هېواد ته ولاړ شي. په زوره ایستل او دا د نړیوالو نورمونو خلاف هم ده او ستونزې هم رامنځته کوي. خپله دغه افغانان چې دلته په کلونو دلته اوسېدلي دي، له پاکستانیانو سره رشتې دي، خپلوۍ لري او د رقم تجارت کې سره شریکان دي او تګ راتګ یې شته، پاکستاني هم چې افغانستان ته افغانان هم راځي. دغه ډول په زور باندې او ناڅاپه داسې فیصلې کول دا نه د پاکستان په ګټه ده او نه د افغانستان. آیا که دوی د خپل پریکړې ته عملي شکل ورکړي او د افغان مهاجرینو ویستلو باندې لاس پورې کړي، نو دوی داسې وایي چې 1.1 میلیون افغانان دلته چې کوم دي نو هغه بغیر د سندونو دي، دا واپس افغانستان ته واستولی شي. نو ستاسو حکومت سره دومره وسایل شته چې دا خلک هلته بیا ځای په ځای کې دوی روزګار غمو کې، دوی د تعلیم، د دوی د استوګنې بندوبستو کې بیا طبعا دا لویه ستونزه ده. ډېر خلک، ډېر افغانان دي چې هغوی د ژمي په راتګ سره دا اوس د یخنۍ شپې را روانې دي او د دوی دلته کاروبارونه دي، په داسې 1 میاشت وخت ورکولو کې دا طبعا غیر معقوله ده چې دا خلک خپل کاروبارونه ختم کړي او ولاړ شي افغانستان ته او هلته دوی ځای پر ځای شي او حکومت سره په لنډ وخت کې دا ځای پر ځای کې دا ستونزه ده. دا یو بشري ناورین رامنځته کوي او دا د پاکستان دپاره هم ښه فیصله نه ده چې دا کړې ده او پکار ده چې په دې باندې نظرثاني وشي. پاکستان حکومت ویلي دي چې 13 موده کې 40 ځانمرګي بریدونه چې دلته کم شوي دي، 14 کې افغان وګړي ښکېلو. نو تاسو ته یې داسې ثبوتونه درکړي، څه شواهد درکړي د دې خبرې؟
دا کېدای شي د دوی خپل یو الزام یا ماده سي یو خو د دې خلکو پر رابطه باندې یوازې په جوړ کې کوم واقعیا سوي ده البته د وزارت خارجه لخوا ماته رسما دا ویل سوي دي چې په هغه کې درې تنه افغانان چې کاغذي تذکيري ورسره وي د درې کسان دي چې کاغذي تذکيري ورسره دي او دوی ویل چې د افغانان دي او کاغذي تذکيري طبعا پاکستان حکومت هم اعتبار نور کی کله کله چې افغانان زی له پاکستان څخه اخواته یادل ترازی قابل اعتبار نه بولی وای دا کاغذي تذکيري دي چې نشانه د څوک نو دوی اعتبار نور کی هغه کاغذي تذکيري دا مستشودل دي خو نور ثبوتونه مرسنه وړاندې کړي اما که بیا هم چیرته څوک په پیښه کې ملوث وي هغه به شخصي عمل بلل کیږي دا رنګ د پاکستان په افغانستان کې څو ځله حمله شوې دي حتی د مزار پر والي او باندې شهید سو باندې حمله وسو هغه پاکستاني د تل د داعش په باندې تل او ډیر داعشان اتلس کسه داعشان ته موږ نیولې دي دا وسم په پیښو کې ملوث او پاکستاني دي نو مردانه دی ویل ځل پاکستانیان دی او پاکستان به کې پاکستان لږی یا پاکستان خلکو لږی دی حکومت لږی چې او د خو د شخصي پردي عمل بل کې په دغه بهانه باندې په میلیونونو افغانان زورول او دغه په ضد باندې فیصله کول او بیا د تجارت او ترانزیت په مخ کې خنډونه ایجادول زه فکر کوم چې دا معقوله لاره